غصه دې نورم زیاتېږي. اسې نه شیطان به درته ولم سیدارونه او تا ته سازش جوړ نه کړي، سکیم درته جوړ نه کړي او ضرر درته ونه رسوي. اب پې پوه شو چې دا 11 ستوري خو دا 11 وروڼه دي او نور او سپومې د یوسف علیه السلام دا مور او پلار دي. لکه ترورې په نکاح غشتې و پلار نو بس میره مورم مورین دا مور او پلار دا نور او سپومې او 11 ستوري دا دارونه دي. دا ټول بستا دا تعظیم او ستا د عزت طرف ته ټیټېږي او ستا عزت به کوي. دا به ټول ستا تابع کېږي په آخر وخت کې. نو بچې ګورې که دا خوب دې ورونو ته ووې، ورونو ته دا پته ولګېده چې موږ به آخر وخت کې د یوسف تابع کېږو، نو اسین در سره بغض او حسد دی، سسکیم او سازش به درته جوړ. لیکن دا خوب په یو طریقه د یوسف علیه السلام ورونو ته ورسېد. چې هغې ته ورسېد هغې خپل منځ کې سره راغونډ شو 10 ورونه، یو خو د خپل سکه دی نه زیاتي چې کوم 10 ورونو هغه راغونډ شو او په خپل منځ کې میټینګ او مشوره شروع کړه. یاره د یوسف سره دی خو زمونږ رور دی، پلار مینه ډېره کوي، زمونږ په نسبت خیال ډېر ساتي او ډېر محبت ورسره کوي، ډېر یې ځان ته رانږدې کوي. دا خو زمونږ دا پلار ښه نه کوي. او دا فطري خبره ده چې د 2 یا 3 زامنې د انسان او پلار یو سره مینه کوي، د دې نورو بچو بیا پلار ته غوسه کېږي، مور ته غوسه کېږي چې ښه ادم زوی دی او موږ دې زامن یو، د هغه ډېر خیال ساتي زمونږ خیال نه ساتي، نو پلار ته غوسه کېږي او غرور ته هم غوسه کېږي. دا یو انسان کې فطرتن یو سیس پروت دی، دا د انسان د فطرت تقاضا ده. نو هغه 10 ورونه غوسه و چې ښه مونږ خو لا مخکې نه ورته غوسه و چې پلار ورسره مینه کوي، محبت ورسره کوي، ځان ته ډېر رانږدې کوي او دا خو لا سبا به دې لوی سړی به د ده نه جوړېږي او موږ به ده ته سجدې کوو، موږ به ده ته ټیټېږو، د سلامونه به کوو. دا موږ نشو زغملی. ښه څه به کوو؟ یو ورور یې وې چې مړې کړو، اخوا به یې بوځو مړ به یې کړو. دې کې یو مشر ورور یهودا، دا د هغې 10 خپل ورورو، هغه ورته وې نه ګورې پام کوې مړی نه کړي، که کم از کم زمونږ مېرنی ورور دی خو ورور خو هم دی که نه، پلار خو هم شریک دی، نو په وجلو هم نه پرېږدو کېږي، وجنو به نه نه وي خامخې وجنو. وی ګوره که مړم که نو خبره د مرګ نه پټېږي، خامخا 15 کاله 10 کاله 2 کاله 20 کاله هر کاله چې نو پته به وروستو لګي چې دې موږ مړ که او زمونږ پلار پیغمبر هم دی، نو سبا به راته خیري وکړي، ازار به راته وکړي او یا زمونږ پته به ولګي، نو برباد او تباه به شو. وجنو خو یې نه. ښه بیا به ورسره څه کوو؟ وی داسې به وکړو چې ته لرې ځنګل ته به یې بوځو، هلته به یې په یو کوي کې ور وغورځو، بس مونږ به اخلاص شو، د قتل نه به مونږ بچ شو، په مونږ به د قتل الزام ونه لګي او د مرګ د ګناه نه به بچ شو. او کوي کې به یې وغورځو، که چاته چاره وویسته نو چاته به څه پته لګي چې دا څوک دی، وړي به، او که پکې مړ شو نو مړ دې شي، پکې د لاش به هم پته ونه لګي. که دلته یې وجنو خو لاش یې معلومېږي، بس کوي ته به یې وغورځو، خپل کار به کوي سره. هلته به یې څنګه بوځو؟ نو خپل منځ کې میټینګ وکړو، پلار له راغلل، وی بابا مونږ تاله راغلی، مونږ همیشه سیل کوو او ښکار لځو، چکر لګو، او زمونږ دا کشر رور یوسف چې زمونږ ورسره ډېره مینه ده او ستا هم ډېر خوښ دی، دیم دې ځل مونږ بوځو، چکر به پې ولګو، منډې ترړې به ووایي، ښکار به وکړي، خوشحاله به شي. پلار ورته وایي نه بچې دې خو زه نه پرېږدم، ځان نه یې نه جدا کوم. بیا وله رالل بابا نه، مونږ سره به دې خامخا پرېږدې او دې مونږ لازمن بوځو او ته په مونږ یارېږي چې ده ته به مونږ څه ضرر ورسو، دا زمونږ رور نه دی، ته زمونږ پلار نه تا به مونږ خفه کوو، دا خو زمونږ کشر دی، زمونږ رور دی او مونږ غواړو چې دې مونږ بوځو، چکر پې ولګو، سیل پې وکړو. یعقوب علیه السلام ورته وایي انی اخاف ان یأکله الذئب وانتم عنه غافلون. بچې ګوره زه یارېږم، هسې نه شرمخې ده نه ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري، تاسو به په خپل سیل کې په منډو ترړو به یې غشي به ولې، اسونه به ځغلوئ او هسې نه چې زما دا بچې ده چې د شرمخ ونه تښتئ، شرمخې ونه خوري. دا ولې یعقوب علیه السلام دا ټکې ولې و چې شرمخ به وتښتئ؟ یو خو په دغې ځنګل او په علاقه کې شرمخان ډېر زیات، او دویم د یعقوب علیه السلام دوی ته اشاره و چې تاسو شرمخان یې، تاسو یې رانه ونه خورئ، ګورئ تاسو شرمخان یې رانه ونه خورئ، ماته نه کې، او یا په دې ځنګل علاقه کې شرمخان ډېر دي، نو هسې نه شرمخې ونه تښتئ.
وی نه بابا اس فکر چیو نکې او دی به مونږ سره منډې ترړې وای چکرې به ولګئ او مونږ به حفاظت کوو په حفاظت به دله واپس راول چې پلار یې پوره مجبور کړ نو دی ځان سره واغېسته دی د 12 یا د 14 کالو په دغه وخت کې یوسف علیه السلام ځان سره په مخه کړ نو د پلار په مخ کې خو به کله په یو مخ کولو او کله به په بل مخ کولو کله به اوچت که په غېږ کې به ونیوه او کله به بیا په ځمکه باندې کېنه او پلار ورسره بار ورته دې وجې نه بچو ګورې ډېر پې یېرېږم تاسو خو ظلمي خو زما د دې بچي به ګوره ډېر خیال ساتئ لسې مېرني روڼ او یو دی شو بنیامین دې پاتې شو هغه وروسته دی لا ماشوم د پلار چې تر څو پورې ورته نظر و هغې پورې به یې کله یوې اوږې ته او کله بلې اوږې ته کله به یو ښکله او کله به بل ښکله خو چې کله د پلار د نظر نه غیب شو د اوږې نه یې ځمکې له راوبرو لته یې وله ورکړې دیکې یې وله ورکړې ده وی ښه تاسو خو زه د پلار نه څونه په مینه راوستم په ما سیل او چکر یې لګوې اوس مې وهې نو د یو ورور نه به یې بل ورور له منډې کړه چې ما را دنه خلاص کا نو هغه به ولې لته ورکړه ځمکې له به یې راوبرو نو بل له به یې منډه کړې نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې نو هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې لکه بال غوندې چې خلک یې په لته وي دقسې په لتو به یې و او ورته به یې څه وې وی ځکه نو اوس هغه 11 ستورو ته دې اواز کړه چې دې رانه خلاص کړي هغه نور او سپومې ته دې ووایه چې اوس دې رانه بچ کړي ته خو یې ما ته به نور او سپومې 11 ستوري سجدې لګئ هغې هم پوه شو هغه هم د پیغمبر بچي چې دا 11 ستوري مونږ یو نور او سپومې را د مور او پلار دي دله به الله عزت ورکوي او مونږ به ورته کوس پاس کېږو دا چې ته مونږ برداشت کوو لته به یې ورکړه وی شابه هغه 11 ستوري دې راوله چې دې رانه بچ کړي ځکه نه هغه نور او سپومې دې راوله چې دې رانه خلاص کړي دې غریب ورته جالی و چغې ورته په دغه وهلو او ټکولو باندې یو لوی ځنګل ته بوت او په هغه ځنګل په دې منځ کې یو شړک وي قرآن حکیم کې ورته الله غیابات الجب وایي غیابات غیابه عربی کې هغه ځای ته وایي چې شر او دشت او بیابان او تیاره ځای وي داسې پټ ځنګل د تیارو ځای او جب هغه کوي ته وایي چې هغه کچک وي غاړه یې پخني نو داسې کوي چې هغه د تیارو نه ډکي ډېر اوږد پې هغه غریزه علاقه وه نو په هغې کې اوس هم په دې ممندو کې یا په دې نورو قبایلي علاقو کې تاسو که کویان وکتل هغه ډېر زیات جوور وي هغې کوي ته یې ورسو بوید نو چې کوي له به یې غورځو دیکه به یې ورکوله نو دې به ور پورې کلک ونښته ای ظالمانو ما څه ګناه کړې ده ما در سره څه بد کړي دي خوب خو ما لیدې دي نو په قصد خو مې نه دي لیدي دا خو ما ته الله پړه کې اچولی دي لکه به یې وله په دا خېټه کې ورکړه د شابه هغه ستورو ته دې اواز کړه چې اوس دې رانه خلاص کړي هغه نور او سپومې ته دې اواز کړه چې دې رانه بچ کړي نو دې به پورې نښتې او نه به جدا کېده نو کمیس یې ته وویسته او لاسونه یې وله شاته وتړل خپې یې وله وتړلې او اوچت یې که او په درز باندې کوي ته وغورځه دا رب العالمین په خپله دا واقع قرآن حکیم کې ذکر کړي چې کوي کې وغورځو رب العالمین څه چلو روایاتو کې راځي چې جبریل علیه السلام ولا الله راولېږي چې دې سنګ وغورځو جبریل علیه السلام کلک ونیو په کوي په دا میانس کې چې دې کاڼي ته یو بوته ونه رسېږي او د کوي په دې ډټ کې په دې غاړه کې یو تیږه راوتې وه جبریل علیه السلام اوچت واغېشت هېڅ قسمه تکلیف ورته ونه رسېد او په هغه تیږه باندې کېنه او چونکې ردنه یې جامې ایستې وې کمیس او پرتوګ دواړه یې تېستې وو د جنت نه یې ولې یو مزېدار او خشته ښکلې د ریخمو کمیس راوړی و هغه کمیس یې ورته واچو او ورته څه وایي وی هېڅ فکر چې ونه کړي د رب العالمین د طرف نه مونږ به تا د دې کوي نه وباسو دا د الله حکم دی او دا رونه تا د دوی دا سکیمونو باندې به تا مونږ خبره وو دې رونو ته به پته لګي بیا دا واقعه به مونږ په دوی باندې ښکاره کوو یوسف علیه السلام بس په هغه کوي کې کېناست چې دا کم مشر ورور یهودا دې لږ لسوان دی دې به د دې نورو ورونو نه پټ راته او څه ډوډۍ موډۍ به یې راوړله ورته به یې غورځوله اواز به یې ورکړه ډوډۍ به یې ور غورځوله اوبه به یې وله راوړه یو لوښي کې هغه به یې ورته ور غورځوله
یو ورځ ورپسې راغی، په بله ورځ راغی، یو څو ورځې پرلپسې چې راغی چې څو ورځې تېرې شوې چې دی راغی اواز یې ورکړ یوسف، ول اواز نه ورکړی، بیا اواز ورکړ یوسف، بیا ول اواز ورنه. او بس وی معلومیږي دا چې زمونږ غرور په دې کیو کې چې ته مړ شوی دی. قدرت رب العالمین چې څوک بچ کوي د چا پلار ورته نقصان نشي رسول، دا زمونږ ایمان دی چې الله د انسان ملی او د الله امداد کوي، د دنیا یو طاقت هغه ته نقصان نشي رسول. او چې کله د رب العالمین خپل حفاظت اوچت کو، د ماشي د لاس نه نمرود د ماشي د لاس نه تباه برباد شو، او د ابرهه لښکر دا د توتکرو د کاڼو په زیری باندې رب العالمین تباه برباد. اصل چیز د الله حفاظت دی. کله چې د الله نه سوال کوي دا سوال کوي چې یا الله مونږ په خپل حفاظت کې محفوظ وساته. بچې الله دې په خپل حفاظت کې محفوظ ساتي، قسم دې چې د دنیا یو طاقت دی دې خپې ته دې نشي کتی. دا الله خپل قدرت ښیي. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. دا عبرت نښې دي پکې د یوسف علیه السلام او د ده د وروڼو په دې واقع کې. یو قافله په دې لاره راتېرېدله، نو دې قافله کې به بعضې کسان دو چې هغوی به ګیا پسې ګرځېدل، چا به څارویو به کول، څوک به اوبو پسې ګرځېدل. نو کومه ډله چې د دې قافلې هغه په دې باندې ماموره وه چې تاسو لاړ شئ اوبه وګورئ، هغوی چې راغلل دلته کوي وکړل، زر یې بورقه راواغېسته او هغې کوي ته ښکته کړه. چې کوي ته یې بورقه ښکته کړله او بورقه ویښته ورسوله، نو یوسف علیه السلام سره بورقه وجنګېدل، بس پړي پورې دې کلک ونښته. هغه به غټه بورقه وه، یو کس به نه شو رایستی، ابه په پنځو شپږو کسانو بلکې د دې نه په زیاتو به هغه بورقه خلکو رایسته. اوس هم په دې اوږدو کویانو باندې غټې غټې بورقې وي چې دوی بورقه رایسته ده، بورقه درنه ده. خیر په ډېر زور او په وجودونه هغه زمانه کې د خلکو مضبوط پهلوانان په ډېر زور او په ډېر لوی طاقت باندې بورقه راوچته کړه. چې راوچته یې کړه اوس یوسف علیه السلام ورپورې نښتې. ښه مزېدار خشته ټیک ټاک جمدې روغ صحت والا چې راویې ویسته ورته یې وکتل، یا بشرا هذا غلام. او خوشحاله شو، خو مزېدار خشته هلک دی، ډېر زیات خوشحاله شو. یو خو په دې خوشحاله شو چې یو مزېدار خشته هلک راته الله راکړه. او هغه زمانه د غلامان وه، غلامان به خلکو خرڅول. یو خشته هلک دی، زبس دا به مونږ خرڅ کړو او بلا پیسې به پرې وګټو. لاړل نورو ملګرو ته الو مونږ خو دغه د کوي نه په بورقه کې هلک یې نښتې دی هم راوویست او ډېر ښایسته او خوبصورت هلک. نور ملګري هم خبر کړ، وی بس چپ شئ غږ مه کوئ. بو بیا ځو یو ښار ته، کومه طرف ته چې زمونږ قافله ځي، او په هغه ښار کې به یې مونږ خرڅ کړو، بلا پیسې به راله وګټو. یهودا چې کوي ته ډوډۍ غورځوله، دی یې ونه مونته. یو خوا بل خوا یې منډې ترلې شروع کړې چې دې چاره اوښکې دی او که مړ دی په دې کوي کې. چا ورته یې څه کې؟ یاره وی هسې ګرځم، دلته خو څوک نه دي راغلی. وی یو قافله هغه ځای کې ناسته ده چې دې ورغلی دی، هغه قافلې والا هغې ته یې کتلي دي، یوسف علیه السلام یې صحیح کړی، بس ورمنډه یې کړی. وی دا هلک مونږ له ماله راکړي. هغې ورته وی دا خو زه هلک مونږ تاله نه درکړم. وی نه دا زمونږ غلام دی، زمونږ برایې دی. او په یوسف علیه السلام یې دبه وکړه، ګورې که ال دې ووایي نو دې له سرمن وباسه ووجنو، دې پرېږدو دی. وروڼه یې خبر کړه او قافلې والا ته وایي چې دا زمونږ غلام دی او زمونږ نه دې تښتېده را تښتېده به دې کوې کې مې غورځولی دی او ډېر بد اخلاقه دی او ډېر بدخویه دی او غلا غلطي به یې زمونږ نه کوله. مونږ له خپل غلام راکړې. قافلې والا ورته وایي نه مونږ یې نه در کوو. خیر جوړه په دې وشوه چې دا به در باندې مونږ در خرڅ کړو. بس قافلې والا ولا 12 درهمه ورکړل او څوک 13 درهمه یادوي، معمولي لږې پیسې. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. په 13 یا په 12 درهمه باندې د خپل لور خرڅ کړه په قافلې والا. پیسې یې واخېستې خپل منځ کې تقسیم کړې. چې دې کله پلار له لاړل د شپې ماسخوتن، نو جړه انګولا ده او لوی چغې سورې دي. د کلي خلک ورته راغلو چې څه چل دی؟ وایي زمونږ غرور یوسف زمونږ نه شرمه خو تخته مړی. پلار یې راووته خو پوه شو چې څه چل خو شته
چې روت بچو ولې جاړی وی بابا مونږ نه هغه استاذ وی یوسف چې دی نه هغه شرمخ وتښتو او په یو روایت کې راځي چې یو شرمخ دوی را نیولی و هغه کې پړی اچولی او یعقوب علیه السلام لی راوسته وی شرمخ رانه استاذ وی وتښتو وی شرمخ زما تاسو ته ما نه وي چې شرمخ زما زوی به نه تښتی او تاسو به غفلت کوئ وی نه بابا مونږ هم ډېرې منډې وایو دمو والې اخره کې دې ستړی شو جامو ته هم کېنو نو مونږ منډې تړلې والې چې مونږ راتلو شرمخ دې تښتولی و بیا او شرمخ همدا دې رانیولې دی اوس چې ته ورسره څه کوې نو بس ستا مخکې به دې شرمخ تا زویشلولی دی او کمیسې د ګډې یا د چیلې یا د اوسې په وینه کې لړلی و هغه یعقوب علیه السلام له ورکوي دا ستا د زوی کمیس دی او دا هغه وینه ده ستا د زوی